هسې یادوې راته په خوله مینه، نه دی شته زما سره د زړه مینه. خوښه وه زما رشته یې تا وکړه، خوښه وه زما رشته یې تا وکړه، ما ته دې پې مشه د واده مینه. او زه واحد خو تا دومره زهیر کړمه، زه واحد خو تا دومره زهیر کړمه، وبه نه کړم بیا په ژوندانه مینه. سلامونه احترامات مینه ومنئ. غزل او محفل کوربه فیض افریدي سره د خپل مرستیال ملګري فواد افریدي حاضر یم. تمه کوم هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې غزل او محفل حجره په حجره ستړی کوي، خپرونه ریکارډ کوي، شاعر له ورځي د هغه نه غزل ریکارډ کوي ستاسو دپاره. د همهغې ورځې په شان نننۍ ورځ هم ډېره اهمه ده. یقینا چې ډېر خوند به وکړي ځکه چې نن راسره ډېر خوږ ژبی شاعر، ډېر ګران شاعر او ډېر ښه لیک کوي، د ډېر وخت نه لیک کوي. د جمرود سیمې قدم علاقې وحیدګل واحد صاحب سره راغلی یم. یقینا چې ډېر ښه لیک کوي او ډېر زیات وخت نه لیک کوي. نو وحیدګل واحد صاحب اول خو ستاسو ډېر زیاته مننه کوم او بیا درته ډېر زیات دونه همکاري هم وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه تاسو او مینوالو ته هم د زړه تل نه سلام کوم. تاسو په سکرین باندې چې هر څوک اوري هغو دوا او سلام. یو عظیمه خبره ګڼم تاسو الله درانه کړه چې راغلو او د مونږ په دا خوارې پورې خپله خواري وکړله چې تاسو مونږ مینوالو ته په سکرین مخامخ کوو. مهرباني. ډېر زیاته مننه واحد صاحب. واحد صاحب مختصر ټکو کې ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله به ژوند خو روان دی. د ژوند خو پړاوونه دي لکه څنګه نن ورځ ده، سباله ورځ ده، پرون ورځ وه، بله ورځ وه، دغسې د هرې ورځې یو خپله وجود وي او بس الله یې تېروي په هغه طریقه باندې. نور د مونږ پښتون قام بیا په انټرنیشنل سطح که مونږ ملک له لوړ شو نو بس خفګان خو په هر چا باندې ځکه چې ګراني هم ډېره ده او حالات هم داسې دي چې ډېر په نازکو مرحلو باندې دي. د ګرانۍ وجه یو شوه، د بېروزګارۍ وجه بله شوه، د بیا چې ګورو مونږ د پښتون قام خو خاص کر کې ډېر جنګ و جګړې زیات وي. پوه شوې په جایدادونو هغه ناپوهي جهل ټکي چې هغه دوسره ډېر زیات وي او استعمالوي یې. نو الله دې په دوی مهربانه شي. ډېر زیاته مننه واحد صاحب. واحد صاحب دا راته ووایه چې لیک روان دی که نه ولاړ دی؟ کتاب څه اراده شته که نه؟ نو کتابونه خو ما ډېر شوي دي ځکه چې په سن 78 کې د مونږ پهله کتاب چاپ شوی دی د حمزه بابا په موجودګۍ کې. بیا هغې نه رادلي چې د خپل هم شوي، بیا ډېرې تذکرې هم شوي دي او شعر شاعري هم هغسې هغه چا خبره یې وکړم چې شعر شاعري زه خو خپل نوم په خپلو ګوتو هم نشم لیکلی، خو دا هغه چار څه ورته ویلی شو نو اوس خو هغه شعر دی د مونږ د دماغو سره الله ټچ کړی دی چې که مونږ یې پرېږدو بیا مونږ نه پرېږدي، مونږ ته ځان نشو خلاصولی. شعر شاعري هم کوو تر دې دمه پورې چې دا کوم تاسو سره موجود دي. ډېره زیاته مننه وحیدګل واحد صاحب. ډېرې ښکلې خبرې د خیبر ستوري دي چې قدر مونږ وکړو نو قدر به یې وشي. وحیدګل واحد صاحب خپرونه کې راسره نن میلمه یې مازدیګر موسم باران بلکې ډېر ښکلی موسم دی. نو په دې هغه کې خپرونه کې غزل او محفل کې څه به راسره شریک کوي، څه به راباندې پرزو کوي؟ ارمان کومه ډېر د هغه ښکلي مازدیګر، ارمان کومه ډېر د هغه ښکلي مازدیګر، په زړه مې راورېږي د خپل کلي مازدیګر. دا جوړې جلتي وه دا ستا د مخ لیدو ته، دا جوړې جلتي وه دا ستا د مخ لیدو ته، دا ستوري څنګه نن دي راختلي مازدیګر. ډېر ښه دی، حد دی. مهرباني. د کلام مطلب ده چې ارشاد نه اخلي په شونډو په هر حال زما نامه، نه اخلي په شونډو په هر حال زما نامه، ګل کړې ده ځان ته په رومال زما نامه. ډېر ښه دی، حد دی. نه اخلي په شونډو په هر حال زما نامه، ګل کړې ده ځان ته په رومال زما نامه. او یو داسې لیونی سړی په ما کړو خدای مین، یو داسې لیونی سړی په ما کړو خدای مین، اوس لیکي په هر ځای کې په دیوال زما نامه. ډېر ښه دی، حد دی. زه ګوره بدنام یم په مینه کې تر دې، زه ګوره بدنام یم په مینه کې تر دې، دلته خلک اخلي په ډېر خیال زما نامه. زه ګوره بدنام یم په مینه کې تر دې، دلته خلک اخلي په ډېر خیال زما نامه. او پوښتنه یې د هر پالینه وکړه د نصیب،
پوښتنه یې د هر پالي نه وکړه نصیب راوځي په هر ځای کې په پال زما نامه پوښتنه یې د هر پالي نه وکړه د نصیب راوځي په هر ځای کې په پال زما نامه زار د پښتنې شمه کمال ته خو یې ګوره زار د پښتنې شمه کمال ته خو یې ګوره ساتلې یې په زړه کې د سنبال زما نامه او دا مې د پښتو د ژبې کړی دی خدمت د ژبې کړی دی خدمت دا ځکه خلک ستایي کال په کال زما نامه او د مکتې شعر دی چې عقل فکر دواړه مې حیران شي ورته ډېر عقل فکر دواړه مې حیران شي ورته ډېر واحد چې څومره لیکي په کمال زما نامه ډېر یقینا چې ډېر خوند یې وکړو ډېر خوندور کلام وحید ګل وحید صاحب ډېر خوندور او ډېره مزه یقینا چې وکړه نو غواړم چې یو بل کلام هم راسره شریک کړي او بیا به راسره هغه کلام هم شریک کوي کوم چې ستاسو ډېر زیات مخکې تللی په نیټ باندې تنور والا چې کوم هغه به راسره بیا شریک کوي او د خپلې خوا تاسو راسره غزل شریک کوي دا مطلب ده چې ستا د مخ ښکلا راپسې شوې ده ستا د مخ ښکلا راپسې شوې ده او خوري مې یو بلا راپسې شوې ده او ستوري به شو دواړه سره ستورو کې ستوري به شو دواړه سره ستورو کې دلته خو دنیا راپسې شوې ده ستوري به شو دواړه سره ستورو کې دلته خو دنیا راپسې شوې ده او سر تندی مې نه لګي په یو ځای کې دا رستې چا راپسې شوې ده او زه په تورو شپو کې عبادت کوم هر ځای کې رڼا راپسې شوې ده زه په تورو شپو کې عبادت کوم هر ځای کې رڼا راپسې شوې ده او هر قسم خوشبو پکې شامله ده پکې شامله ده ستا د چم هوا راپسې شوې ده او دا دروغ مې څو ځله اورېدلي دي دا دروغ مې څو ځله اورېدلي دي دا خبره بیا راپسې شوې ده دا دروغ مې څو ځله اورېدلي دي دا خبره بیا راپسې شوې ده او مکتې شعر دی چې ما واحد ته سختې چې اسانې دي ما واحد ته سختې چې اسانې دي دا د مور دعا راپسې شوې ده ډېر خوندور کلام ډېره زیاته مننه وحید ګل وحید صاحب ډېر خوند یې وکړو ډېر خوندور کلام ستاسو او زموږ دپاره وحید صاحب که هغه کلام هم راباندې پیرزه کړو نو ستاسو به ډېر زیاته مننه ځکه چې ډېر خوند یې وکړو او ډېر زیاته مینه زما طرف نه ومنه قبوله کړه او د هغه کلام راسره لږ شریک کړي هغه زما ډېر زیات خوښ هم دی او مینهوال هم د هغې هم ډېر زیات خوښ دی د هغه راسره لږ شریک کړي چې کوم خیر ده څه خبره نشته کلام خو دا دی چې په یو اسویلي کې ستا غرور مې لمبه کړی په یو اسویلي کې ستا غرور مې لمبه کړی و یقینو کړه جانانه لکه بور مې لمبه کړی و داسې عجیبه حسن راکړی دی خدای ماله داسې عجیبه حسن راکړی دی خدای ماله چې چا راته کتلي دي ضرور مې لمبه کړی او مونږ دواړه پښتانه یو مونږ ښه د جهل ډک یو مونږ دواړه پښتانه یو مونږ ښه د جهل ډک یو تربور که لمبه کړی یم تربور مې لمبه کړی مونږ دواړه پښتانه یو مونږ ښه د جهل ډک یو تربور که لمبه کړی یم تربور مې لمبه کړی او که حسن ته مې ګورې نو ګلونه ترې شرمېږي نو ګلونه ترې شرمېږي که سترګو ته مې ګورې هر سرور مې لمبه کړی که حسن ته مې ګورې نو ګلونه ترې شرمېږي که سترګو ته مې ګورې هر سرور مې لمبه کړی خو د مکتې شعر دی چې دا څنګه په ماښام کې د اواز وکړو واحده دا څنګه په ماښام کې د اواز وکړو واحده خبره راته زر کوه تنور مې لمبه کړی دا څنګه په ماښام کې د اواز وکړو واحده خبره راته زر کوه تنور مې لمبه کړی مهرباني دا څنګه په ماښام کې د اواز وکړو واحده دا څنګه په ماښام کې د اواز وکړو واحده خبره راته زر کوه تنور مې لمبه کړی خوږ ژبې شاعر او یقینا چې ډېر خوند یې وکړو ډېر ښکلي کلامونه موږ تاسو سره شریک کړل وحید ګل وحید صاحب یقینا چې ډېر خوند به درکړي وحید ګل وحید صاحب د خیبر واحد ستوری دی چې په خپله لیک کوي خو
پوهېږي نه په هغه باندې. زه په داسې ستورو باندې فخر کوم چې داسې ستوري ژوندي وي، زما پښتو، زما د ادب میدان به آباد وي. الله دې دا میدان آباد ساتي او وحیدګل واحد صاحب د یو غریبې طبقې سره تعلق ساتي. الله دې وکړي چې د وحیدګل واحد صاحب چې کوم کلامونه دي، کوم خوندور کلامونه دي، کتابونه دي، دا د مخکې لاړ شي او خلک یې وګوري. یقینا چې ډېر ښکلي لیکل کوي. نن را سره په غزل محفل کې وحیدګل واحد صاحب میلمه و. بله خپرونه کې به انشاءالله ملاقات کېږي. تر دې دمه خپل کوربه فیض افریدي سره د خپل مرستیال ملګري فواد افریدي ته اجازت ورکړې. د لوی الله په امان.